دوستانو څه موده وړاندې موږ یوه مبارزه شروع کړې وه چې ولې افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه یو مسلکي میدان نه لري چې د نړیوالو په معیار برابروي. دا مبارزه موږ سره ډیرو مبارزو ورونو او ډیر ملګرو او ستاسو په مټ موږ کرکټ بورډ مجبور کړ چې موږ ته جواب ووایي. کرکټ بورډ داسې راپور ورکوي: د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ. د افغانستان د کرکټ لوبغالي یو اکاډمۍ د کرکټ د پرمختګ او ځوانانو ته د ښې زمینې رامنځته کېدو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ په هڅه کې ده چې د هیواد د مرکز ترڅنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ معیاري اکاډمۍ او لوبغالي جوړې کړي. د کرکټ بورډ په وینا اوسمهال په ننګرهار، کونړ، کندوز، کندهار، پکتیا، کابل او خوست ولایتونو کې د کرکټ معیاري لوبغالي موجود دي چې ترې ګټه اخیستل کیږي، او په بلخ، لغمان، زابل، هلمند، پکتیکا، میدان وردګ او لوګر کې د کرکټ لوبغاړو بیا ودانیزې او اداري چارې په چټکۍ سره روانې دي چې په ذکر شویو ولایتونو کې یو شمېر لوبغاړي ډیر ژر ګټې ته اخیستنې ته سپارل شوي. همدارنګه افغان کرکټ بورډ وایي د ننګرهار، خوست، کاپیسا، پروان، کندوز، بدخشان، تخار، غزني، هلمند، لوګر او هرات ولایتونو کې د کرکټ روزنیزې اکاډمۍ هم د ځوانانو د روزنې په موخه ګټې اخیستنې ته سپارلي دي. د سرچینې په وینا په مرکز کابل کې د ملي لوبغاړو د تمریناتو لپاره سرپټې اکاډمۍ هم شته چې تر اوسه ترې په مناسبو وختونو کې پوره ګټه اخیستل شوې ده، او دغه راز په 2 اونیزو کې به د کابل کرکټ لوبغاړي کې له وطنۍ خاورې د 14 معیاري ویشتنځایونو یعنې پیچونو نوې اکاډمي هم ګټې اخیستنې ته وړاندې شي. کرکټ بورډ وایي چې د کابل په لوبغالي کې د لومړي ځل لپاره له وطنۍ خاورې 14 معیاري ویشتنځایونه د بشپړېدو حال کې دي چې د کرکټ لوبغاړي به ډیر ژر په بیلابیلو وختونو کې په لوړ کیفیت پکې تمرینات پیل کړي. له دې وړاندې په خاوره په لوړ لګښت له هیواده د باندې راوړل کېده چې له غوره کیفیت به برخمن هم نه وه. ډیری افغان لوبغاړي چې په نړیوال پیچونو لوبیږي او توپوهنې په برخه کې له ستونزې سره مخ کېږي، اوس په نړیوال جام کې له افغان لوبغاړي د انګلستان په ویشتنځایونو له شارټ پیچ توپونو سره پوره ستونزه لري. افغان لوبغاړي وایي که په افغانستان کې معیاري او چټک ویشتنځایونه جوړ شي او لوبغاړي پرې تمرینات وکړي، نو نړیوال لوبغاړي باندې به هم بیا ښه وځلیږي. په همدې اساس کرکټ بورډ باید په کور دننه چټکو ویشتنځایونو جوړولو ته جدي پاملرنه وکړي. ملګرو خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ.